تازه مهم او لنډ خبرونه. سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو تر اخره وګورئ او چینل هم د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. کندهار کې وړمه ورځ 40 تنو پیغلو او ځوانانو د طب، اقتصاد، حقوقو او نړیوالو اړیکو په برخه کې د لوړو زده کړو تر بشپړولو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. ترکمنستان د کیبل ټکی سی او ټکی یو کې بنسټ په حواله کوي او څوک غواړي په ترکمنستان کې د 15 جی بي او فلم ډاونلوډ کړي 22 ساعتونو او 40 دقیقو ته اړتیا لري. د راپور له مخې ترکمنستان چې د منځنۍ اسیا یو منځوی هیواد دی، تر جګړه ځپلو هیوادونو لکه یمن، جنوبي سودان، سومالیا او افغانستان هم د انټرنیټ د سرعت له مخې شاته پاتې دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا 3 برابره زیاته شوې او د ژمي په پیل سره به خپل وروستي حد ته ورسیږي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر احساس نه ورکوي، خو په خبره ایران ته لا ډیره ناوخته ده چې شاتګ وکړي. په پای کې هم دا خبر چې د بشري حقوقو د سازمان وایي چې د طالبانو له لوري د میرمنو په اړه خپاره شوي فرمان کې د دوی د اساسي حقوقو یادونه نه ده شوې. طالبانو نن د خپل مشر ملا هیبت الله په نوم د میرمنو په اړه یو فرمان خپور کړی چې پکې د دوی د زده کړې او د بیان ازادۍ په اړه څه نه دي ویل شوي. درنو لیدونکو، دا د دې ساعت مهم او تازه خبرونه چې تاسو ولیدل، د لا ډیرو لپاره زموږ سوله افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، خدای پامان.